ځوانانو واوره، زموږ وطن ډېر ځپلی وطن دی، ډېر د غربت وطن دی، ډېر د مسکینانو وطن دی. دلته موږ یتیمان لرو، دلته موږ کونډیانې لرو، دلته موږ بېوزله لرو، دلته موږ داسې زنانې لرو چې د واده په اوله یې خپل خاوند د لاس ورکړی دی. دلته موږ داسې پلاران لرو چې مشر زوی د واده په اوله د لاس ورکړی دی. دلته موږ داسې کورنۍ لرو چې ټوله کور یې په بم کې الوتلی دی. آی ظالمه د خدای، آی د خدای ظالمه، ته راولاړېږې په دې زړونو باندې، زخمو زړونو باندې مالګې وراچې، هلته ډول ورته رقصوې. دلته ځوان په تلتکه ناسته، دلته ځوانه زنانه، باحیا زنانه توس پر ځان باندې اچولی دي. الله ته ژاړې، ای الله زما مېړه خو مړ شو، د هغې ښه په خوند باندې ودونه کوي. دلته مور کونډه مور په ژړا باندې ناسته ده. دلته هغه پلار چې ځوان زوی یې د لاس ورکړی دی، هغه په ژړا ناست دی. ته خپله عیاشانه کوې، قسم دې مې په خدای که پر خیر باندې پېښ شي. خیر نسته که نه؟ الله جل جلاله در هر شي ذات د خپل بنده په زیرېدو باندې خفه کېږي. کعبة الله نړېدل څومره هغه غټ خطرناک عمل دی، لیکن دومره خطرناک عمل نه دی لکه یو مسلمان زیرول. دا د دې ټول خطرناک عمل دی. د خدای بندګانانو یخ رالی، یخ رالی. دلته یتیمان ستا پوښتنه یې وکړه، دلته بېوزله ستا پوښتنه یې وکړه. هغوی پر ځان د اچولو شی نه لري، هغوی په کور کې بوټي نه لري، هغوی په کور کې اور نه لري، هغوی په کور کې دومره شی نه لري چې ځان ورباندې ګرم کړي. تا خو کور ته، تا خو بیټک د ریا دپاره، د نامه دپاره په 80,000 لپاره یوه انګېټۍ راوړې ده. دلته ستا و څنګ ته یتیم ناست دی، دلته ستا و څنګ ته کونډه ده، دلته ستا و څنګ ته بوره مور پاته ده، دلته ستا و څنګ ته یتیم غریب دی، هغه ناست دی، هغه د یخه سره کابي. داسې حال هم په افغانستان کې دا اوس وړمه ورځ په نیټ باندې پورته سوی یو، یوه زنانه د یخ نه مړه سوې ده. د خدای لپاره مؤمنانو د مال څه لپاره دی؟ مال د الله د رازده کولو لپاره دی. د همسایه پوښتنه به ته خپله کوې، همسایه به خپل دونه مجبور کوي چې ستا به کور ته راسي.